السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ودان اف جی یوټیوب چینل لیدونکو څرنګه چې تاسو ګورئ موږ راغلي وو مولا باغ ته. د دې باغ منظرې به تاسو سره شریکوم. د دې امنیت په باره کې به خلکو سره خبرې کوو. موږ سره تر پایه پاتې شئ. امنیتي کسان دې پوسته د هغې ګڼ کې هم امنیتي کسان دې پوسته د هر وخت چې راځئ د چکر دپاره راتللی شي، یعنې د تا سر و مال و زندګي جیب دې دا امن کې دی، څوک در سره کار نشي لرلی. امنیت د خوا نه د پخوا نه دا ځای انشاءالله امنیت باندې پټي کې د الله قدرت دی او بس د الله دغه دی، په دې باندې سیده نشي تللی، یا چپ لاسته کږېږي او یا ښي لاسته کږېږي. او دا زموږ مشران او د خلکو به ویلی چې دغه ځي کې پخوا خو دا باغ ټول خاپیری و، خاپیری به دلته راتلې، ټوله ساحه د خاپیریانو وه. یعنې دې کې قوي مشران حاجي صاحب محمد زمان یعنې جهادي زموږ مشر و قومي و کلیوالو هغې وسه کړې، خو په پټو سترګو نه خوږې خاطرې ډېرې زیاتې دي، خو زه به تاسو سره یوه لاره شریکه کړم. یوه ورځ په مکتب کې زه ناست وم، استاد راته وویل چې مکتب زنګ ووهه. نو زه په دې باندې نه پوهېدم چې د اول ساعت کې یو زنګ وهل کېږي، دویم کې دوه وهل کېږي، درېیم کې درې وهل کېږي. کولی شي چکر لپاره راشي تر څو د ځي څخه خوند واخلي. نور خلک هم راځي که نه؟ والله موږ په شمول ډېر خلک راځي، لکه موږ اوس د جلال آباد څخه راغلي یاستو.
اول تا کوم ځای کې د ټکر کړی دي ته ورسېدې بېرته داسې تاو شوې خب دې خونې ته رسېدلی وم ورسېدې زه خو ما داسې فکر کوم چې سیده روان یم زه بیا هغه سر ته چې رسېدم خپه دې دلته نور ټکر کېده داسې تاو شوې څه بېرته وایې یقین وکړه که ماما دې لاندې ځینې لاړ شي هر ځینه چې پروا نه کوي څه السلام علیکم. وعلیکم السلام. روزانه خیر په خیر الله دې عزت او جنت شي خوشاله او خیر ان شاء الله په خیر قدرمن جنت شي. نوم محترم زما نوم خو روح الله دی او يم د زاوی او د غزي مبارک تاسو سوال وکړو د پچیر ناګام نه وزیرونه کګي نه زاوی نه یعنی خلک راځي د ځوانان د خلک راغلي چې ځان ته بيڅوي خو سترګې ور باندې پټي کې د الله قدرت دی او بس د الله دغه د پدې باندې سیده نشي تل یا چپ لاسته کېږي او یا خې لاسته کېږي او دا زمنګ مشران او د خلکو په ویل چې د غزي کې په خوا خو دا باغ ټول خاپیری او خاپیری بدل تراتلی ټول ساحه د خاپیریانو و یعنی دې کې کوي مشران حاجی سي محمد زمان یعنی جهادي زمنګ مشهور قومي او کلیوالو هغه وسکړي خو په پټو سترګونه د تیر شوی په دغه غزي کې د پچیر ناګام نه وزیرونه مرکه خېلونه یعنی په شرطونو باندې خلک راغلي چې موږ وسو کو په پټو سترګو تیریدای شو خو څوک نشي تیریدای نه بارلې شو نه د بارلې دا معمولی د ډیر حاجی صاحب سلطان چې د 2 متره ځای پاتې او په دې دومره خلکو کې ما هم دغه ومنلو چې د حاجی صاحب سلطان ته 2 متره ځای پاتې او د نور رسیدل خو تر دې اندازې پورې وسه پورې په تاریخ کې وسه پورې څوک نه دی تل نه دی څوک بارلې شو نه دی یعنی نه دی بارلې شو بغیر دغه سړی نه یعنی په سونو خلکو په دې باندې وسې کړي چې سترګې پټې کې یا خلاص او یا چپ لاسته کېږي یعنی په دې باندې وسه پورې سیده څوک نه دی تللی او د دې ساحې د امنیت په اړه کې د ساحې امنیت څنګه دی یعنی دومره ښایسته امنیت دی په خوا خو چې انقلاب شو روسانو په افغانستان باندې چاپه وواله زموږ په وزیرو کې د چمړۍ باغ په زرګونو انارو ونې انګورو شفتالو هر قسم میوه و دا یعنې قوم ووالو په هر ځای کې سرکاري باغونه ټول قومونو ول دغه د مملې د خلکو د کور ودانې دغه باغ الله وساتلو چې دا ولس ساتلی او هیڅ چاته واک اختیار ورنکړو چې دا باغ ووخي دا صرف ولس په خپل قبضه کې ونیو او دا باغ یې وساتلو کنې دا به هم تالا وی وخل شوی وی دا به نه د سیل ځای وی نه به دا ناجوګان وی نه به دا صبرونه وی او نه به دا میوې وی یعنی خلک هر وخت کولی شي چې راشي هم د ورځې هم د شپې امنیت بیخي سل هغې ګېټ کې هم امنیتي کسان دي پوسته د هغې ګېټ کې هم امنیتي کسان دي پوسته د هر وخت چې راځي د چکر دپاره راتللی شي یعنی د تا سر و مال و زندگی جیب د دا امن کې دی څوک در سره کار نشي لرلی امنیت د خوانه د پخوانه دا ځای انشاءالله امنیت کې دی مننه خیر ډېر خوشحاله شوم کاکا چې تاسو سره خبرې وکړې الله دې عزت الله دې راته ژوندی لره ډېره الله دې کامیاب او خوشحاله لره تاسو سره بان صحیح زله خیره
دلته ملګري راغلي دي چکر ته دې سره به یو سره به خبرې وکړو خاطرې به ترې واورو شعر و شاعري به ترې واورو ترنم بس دلته یو ورور ناست دی دې سره به خبرې وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام ورخی جوړ بخیر صحت ښه دی خوی مننه خیر نوم مبارک دی نوم مې هدایت الله ظهیر ده کوم ځای نه راغلی روزانه موږ د سرخود ولسوالۍ شیخ نصیر خارګوټ څخه څنګه راغلی الله دې خیر بیا بس خیر ده دا د ملګري لږ پروګرام و واده و د جمیل خان د سره راغلي په چکر باندې چکر مو والو شکر ده ښه ده ټول د یوې ساحې نه راغلي ټول بس د یوې ساحې نه راغلي وو پارک کې وګرځېدی څنګه پارک دی خوښم شو خوښم نه شو ماشاءالله پارک ډېر ښه پارک دی دې نه مخکې هم راغلي ګرځېدلي وو بیا راغلو بیا به مرته انشاءالله که ژوند راشو ډېر ښایسته پارک ده ښه د تفریح ځای ده ښه ډېر ښه دوستانو د خاطره تا ویل چې ترنم درته کومه بس ته دې موږ ته په خپل خوږ غږ باندې ترنم وکړه چې ترنم دې واورو ترنم به ما او بس اکرام جان درته یو ترنم وکړو مهرباني سمیع الله دانش په حساب ما په ځان یو هی په حساب ما په ځان یو یاره ستا د تورو سترګو احسان یو یاره ستا د تورو سترګو احسان یو په حساب ما په ځان یو ډېرې سترګې راپسې دي غمازي کړي ډېرې سترګې راپسې دي غمازي کړي هی ډېرې سترګې راپسې دي غمازي کړي پیدا کېږي سر خوړلی شیطان یو پیدا کېږي سر خوړلی شیطان یو یاره ستا د تورو سترګو احسان یو یاره ستا د تورو سترګو احسان یو په ژوندون دې قدر ونه شو دانېشه په ژوندون دې قدر ونه شو دانېشه په ژوندون دې قدر ونه شو دانېشه خو په قبر به دې ژاړې یاران یو خو په قبر به دې ژاړې یاران یو یاره ستا د تورو سترګو احسان یو یاره ستا د تورو سترګو احسان یو ډېر ښه وروره ډېر مزېدار
ګرانو دوستانو هدایت الله وایي چې زه درته خوږه خاطره ویم دې نه به خوږه خاطره والو مهرباني وروره زما په ژوند کې خوږې خاطرې ډېرې زیاتې دي خو زه به تاسو سره یو دانه شریکه کړم مهرباني وکړه یو ورځ په مکتب کې زه ناست وم استاد راته وویل چې دا مکتب زنګ ووهه نو زه په دې باندې نه پوهېدم چې د اول ساعت کې یو زنګ وال کېږي دویم کې دوه وال کېږي دریم کې درې وال کېږي کله چې لاړم دا شی مې راواخیسته او مارتون مې ورته ونیو ټنګه 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 دې وخت کې مدیر راغی او بس که لیونی ټول دې شوټي کړه نه لري بې زړه دي کوم کسان چې ماینه دي زړونه نه لري بې زړه دي کوم کسان چې ماینه دي زړونه نه لري بې زړه دي کوم کسان چې ماینه دي کوم کسان دا مې دي د یار لاسونه دا مې دي د یار لاسونه کله څوکې اوبه دي کوم کسان چې ماینه دي زړونه نه لري بې زړه دي کوم کسان چې ماینه دي کوم کسان همت مور و پلار ډېر ګران دي ماته مور او پلار ډېر ګران دي ماته یو بل نه خواږه دي کوم کسان چې ماینه دي زړونه نه لري بې زړه دي کوم کسان چې ماینه دي کوم کسان زه دانش په خپله خام یم زه دانش په خپله خام یم خو کارونه مې پاخه دي کوم کسان چې ماینه دي زړونه نه لري بې زړه دي کوم کسان چې ماینه دي لکه د ینې مې رنګ تور واړوه ستی ستی زړه مې پور واړوه ستی ستی زړه مې پور واړوه او ته مې په خپله په لحد کې کېده ته مې په خپله په لحد کې کېده ته مې په خپله په لحد کې کېده خاورې زما په نوي کور واړوه ستی ستی زړه مې پور واړوه ډېره مننه ډېر خوشحاله شوم چې تاسو سره خبرې وکړې سلام راته ژوندي لره خوشحاله اوسئ او پروګرام دې هم درته مبارک وي وروره ډېر خوشحاله شوم ستاسو په لیدو وروره
دوستانو دلته یو ورور ناست دی نور ملګري هم دي دلته به پوښتنه وکړو چې دا ورور څه کوي. السلام علیکم وروره ښه یې جوړې په خیر یې په حیثیت کې ښه دی وله ښه یې شپې ورځې ښه تېرېږي مننه ښه یاست خوشحاله اوسئ. نوم محترم دی وروره؟ نوم یې شیرالله ده د مملې اوسېدونکی یم. ښه دلته همدې پارک کې کار کوې؟ هو دې پارک کې کار کوم دا ګلان جوړوم بس د خلکو دپاره. ښه دکانداري هم کوو دغه ګل هم جوړوو درته خرڅوو. څنګه یې کاروبار سره دی؟ یاره انشاءالله ښه ده بس څه ستونزه نشته نو. د پارک په باره کې موږ ته معلومات راکړه وروره چې کوم کوم ځایونه خلک راځي. کوم د تاسو پکې اوس موقعیت لري دغه باغ د لیملې په نوم ده که نه ډېر تاریخي باغ ده دا او چې دلته پې لیکنې هم شوي دي تقریبا داسې وایي چې 400 یو که 500 څو کاله دي دغلته لیکنې شته دی نو دې باندې ډېر وخت ورته ده ډېر یو تاریخي باغ ده او بل سیلبین ورته در ځای نه راځي داسې وایي چې دا د هند شمالي ولایتونو هم راځي خلک د هلمند نه ډېر راځي کندهار نه راځي لغمان نه راځي د نږدې ساحو نه لرې ساحو نه خو بې درکه سیلبین راځي دې ته فلحال ځکه یو خو امنیت هم برابر ده د شپې هم راتلی شي د ورځې هم راتلی شي څه مشکل نه دغه ساحه ده بس دغه ساحه کې سترګې تړل کېږي تر هغه کوزې ساحې پورې تر اوسه موږ څوک نه دي لیدلي چې پې تلي نو چې سترګې پې وتړې نه دي لاړ تر اوسه څوک. ښه ډېر ښه ډېره مننه وروره خوشحاله شوم چې خبرې هم درسره وکړې. دلته یو بل ماما ناست دی دې سره به خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام خیر صحت ښه دی؟ نوم محترم دی؟ نوم مې ببرک دی وروره. د کوم ځای؟ د کابل اوسېدونکی. والله بس دغه شان د باغو ته سیلو ځایو ته وړم خلک یې ډېر شوق سره اخلي او خپل تولید هم ده ماشاءالله بس دالانه راځي او ښه ده بس گزاره کیږي او خلک یې ښه په مینه اخلي. دا د بل ځای نه راوړې که نه؟ نه خپل تولید مې ده خپل ته خاوره لکه مثال کاریګر ټول هر څه زما خپل دي. ښه ډېر ښه. څنګه ته د کاروبار سره څنګه یې بازارونه څنګه دي؟ الحمدلله الله ډېر راضي یم شکر الحمدلله ښه ټیټ روان دی. ځای دې چېرته دی همدلته په همدې پارک ساحې کې دی که نه؟ والله ځای مې د ورور سره هم دا مال دلته ایښی ده او خپله مې کارخانه کابل کې ده او دلته جلال آباد کې هم ده کاریګر را سره کار کوي. ښه ډېر ښه ډېره مننه خوشحاله شوم. الله دې عزت وکړي. خیر ګرانو دوستانو دلته یو دوه ځوانان نور ولاړ دي دې سره به خبرې وکړو د دې باره کې به معلومات واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره ښه یې جوړې په خیر یې وروره ښه یې جوړې په خیر حیثیت مو ښه دی په خوی مننه خوشحاله اوسئ. نوم محترم دی وروره؟ نوم مې فهیم د لغمان ولایت څخه. ښه ډېر ښه د شین لغمان څخه راغلی. څنګه چکر ته راغلی؟ ولا چکر لپاره راغلو او مملې باغ ته. ډېر یوازې راغلی که نور ملګري هم درسره دي؟ ملګري انډیوالانو سره راغلي په چکر باندې تر څو د دې ځای څخه خوند واخلو او د چکر لپاره ډېر ښایسته ځای ده. څنګه چکر دې پکې ووهو؟ چکر هم پکې ووهلو او ښایسته باغونه او ښایسته شنه ځایونه دي پکې د چکر لپاره ډېر ښایسته موقعیت ده ډېر ښه ځای ده نو ځوانان کولی شي چکر لپاره راشي. څه پیغام څه وینا که لرې خو بس زما پیغام ځوانانو دپاره دا ده چې خپل مطالعه درسونه دې وکړي خپل د مور و پلار قدر و عزت دې وکړي او لاړ شي سپورت دې وکړي نور ورزشونه دې وکړي تر څو د نشهیي توکو ښکار نه شي. بلکل زما دغه پیغام دی ټولو هېوادوالو ته دا دې وکړي خوشحاله اوسئ آباد اوسئ. مننه خیر اوسئ خوشحاله اوسئ. ډېر خوشحاله شوم مننه مخ هم ښه مخ هم خیر اوسئ.